ډېر زیات خوشحاله یم چې د خپلو پښتنو او رکزو پښتنو او رکزي ډېر لوی تاریخ لري، ډېر په وطن، په قوم او په پښتو مین خلک دی. د پروګرام را جوړونکي چې څوک دي هغو ملګرو ته مبارکي په دې کامیاب پروګرام باندې. زما خو فکر هم نه و، ځکه چې خبره دلته دا ده، په ډېرې بخښنې سره به زه دا ووایم چې موږ هغه د قام د وطن خبره په ډېره ساده کلیواله لهجه کې کوو. په پښتونخوا وطن کې ډېرې داسې مشاعرې یا داسې پروګرامونه دي چې زموږ خو هم زړه غواړي چې د ټولو پښتنو سره په غم او ښادۍ کې شریک شو، خو هغه پښتنو چې کوم دي په بدبختۍ سره به زه ووایم چې موږ ته په دې وجه بلنه نه پکې راکول کېږي چې موږ دا ګناه کړی دی چې موږ د خپلو تورسرو، د خپلو خویندو میندو د عزت او د بقا خبره ډېره په نره کړې ده. نو په دې وجه موږ ته بلنه خبرې ډېرې نه کوم. د تعلیم په حواله به دا یوه خبره وکړم چې پکار ده چې موږ تعلیم وکړو، زده کړې وکړو، ځکه چې د نړۍ سره برابرتیا او د نړۍ سره سیالي چې کومه ده دا په زده کړو کې ده. باید موږ زده کړې وکړو، تعلیم وکړو او د دې سره سره سیاسي شعور د خپل قام او د وطن د پرمختګ دغه هم په ځان کې راولو، بیا به انشاءالله موږ د هر چا سره برابر یو. شعر ته راځم، وایي پرون یو چا په خوبولو سترګو ست کړی دی، پرون یو چا په خوبولو سترګو ست کړی دی، توکل په خدای ما ورته هم د یارۍ نیت کړی دی، او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم، دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم، له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی، دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم، له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی، او ما لا ځله بې له خدایه چاته سره نه دی ټیټ، ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سره نه دی ټیټ، تا لا ځله د بوتانو عبادت کړی دی، او په خوله دې لری بر په زړه کې دې چوکۍ اقتدار، دا سیاست که دا دې لوی منافقت کړی دی، او زه ګیلمنه یاره غټې دعوې نه کوم، خو په هر حل کې مې د قام وطن خدمت کړی دی. دا دې نظم دا څو کرښې وایم، وایي ای حاجي میرزلي خانه ته را پاڅې و که نه. حاجي میرزلي خان زموږ د پښتنو بیا د دې خاورې د ازادۍ یو لوی ستر مجاهد دی. ای حاجي میرزلي خانه ته را پاڅې و که نه، نور یو ستړي په ژړاو، په دعاو په خیراو، ستا په ګل پښتون وطن کې، زموږ په خپل پښتون وطن کې تور زاغان ګرځي را ګرځي، شیطانان ګرځي را ګرځي، کړل یې وران کلي کورونه، مدرسې او جوماتونه، زموږ یې پیغلې کړه سرتورې، څوک شوې کونډې، څوک شوې بورې، مخ وهي په غبرګلاسونو، په ژړا شولې رنځورې، او بچیان مو یتیمان شول، د پردي درملنګان شول، په چا ووریدل بمونه، له چا ډک دي زندانونه، عجیبه ده ایس مریان د ګیدړانو غلامان شول، تو به خدایه شینان د ټپوسانو غلامان شول، ښکلي سره سپین پښتانه د تورلنګیانو غلامان شول، بابا ستا غازیان بچي د غلامانو غلامان شول. چې موږ ځو تلاشۍ اخلي، چې راځو تلاشۍ اخلي، عجیبه ده که بیمار و او که مرو تلاشۍ اخلي، د دستار او د شملې او د برکو تلاشۍ اخلي، خلاصوي مو له ایمانه ته را پاڅې و که نه. ای حاجي میرزلي خانه ته را پاڅې و که نه. راشه نور ډېر په بد حال یو، له پیړیو یرغمال یو، تور مغزیو کسبانو په چړو حلال حلال یو، پردي را په نیمو شپو شي، دروازې کړې راته ماتې، بیا د خپلې مور په غېږ کې لاس او پښې کړې راته ماتې، بیا مرۍ ته پړي راچوي ما کش کړي تر زندانه، اوف د خویندو میندو زړونه مې پړک وچ وي له خفګانه، زه په خپله خړه خاوره شرپسند شوم تر هګره شوم، هم غدار شوم هم ایجنټ شوم، متاثر او مهاجر شوم، په گفتار مې پابندي ده، په اظهار مې پابندي ده، زه بلبل یم سخت زخمي خو په چغار مې پابندي ده، د عزت سودا مې وشوه، د غیرت سودا مې وشوه، په کلدارو په ډالرو د نن بد سودا مې وشوه، در په در خاورې په سر یو ټول جهان را پورې خاندي، موږ په سرو سترګو ژړېږو دلالان را پورې خاندي، سر شرمېږو له جهانه ته را پاڅې و که نه. ای حاجي میرزلي خانه ته راځه بل غازي مولا پیونده در سره هم کا،
پخواني ملګري تورې او نیزه در سره هم کا نور مو ختم صبر زغم دی زلالت په هر قدم دی په دې خاوره یې خیر نشته که څوک کوږ دی او که سم دی په دې